دا وخت په اسلام آباد کې د ما سره د پاکستان افغانستان د سوداګرو تاجرانو چې کوم یو ګډه خونه ده د هغې شریک چیرمین خانجان الکوزي صاحب موجود دی. اسلام آباد کې یو کانفرنس و په 18 د فبروري او د هغې نه وړاندې په لاهور کې یو ناسته وه. نو د الکوزي صاحب نه پوښتنې کوو چې په افغانستان کې د بدلون نه وروسته حکومت ستاسو پاکستان سره په ترانزیت کې په تجارت کې چې کوم هغه پخوانۍ مسلې به مشکلاتو په خپل ځای دي که څه فرق په دې 13 شپږو میاشتو کې راغلی دی؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو واقعیت خبره ده چې موږ ډېرې جدي ستونزې لرلې د پاکستان سره په ترانزیت او په تجارت کې او هم په سرمایه ګزارۍ کې په دې 16 کالو کې. او د هغې وجه دا وه چې په دې 16 کالو کې زموږ حکومتونه چې خپل منځ کې یو د بل سره په سیاسي لحاظ جوړ نه وو. تاسو ته معلومه وه یو په بلې تهمتونه دغه کول بدبختانه چې زموږ میډیا او د دوی میډیا یو تعداد هم په دې لګیا و چې څنګه د حکومتونه سره واچوي ولسونه واچوي. هلته یوه روحیه ورکول، یو بیرغ بیا دلته وسو، یو بیرغ بیا هلته وسو، یو حالت ښه ذهنیت نه و. اما دې تاثیر کړی په تجارت، دې منفي تاثیر کړی د خلکو په مناسباتو، دې تاثیر کړی په ترانزیت. موږ ته ستونزې جوړېدلې. ورو ورو تجارت د پاکستان سره کم شو. 3 بلیونه ډالر هم ورسره تجارت کوي، اوس 1 بلیون هم کم شو. د دې ځای ایران او هند ونیو، خلک مجبور شول. اما اوس داسې یو نوې فضا راغلې ده. ټول مشکلات نه دي حل، ټول سیان نه دي حل. اما اوس د طالبانو حکومت او د پاکستان اوسنی حکومت او پارلمان، خصوصا پارلمان، دا غواړي چې دا مناسبات ښه شي. څنګه به ښه شي؟ او بل دا چې د افغانستان د تجارو، تاجرانو، سرمایه ګزارو، صنعتکارانو مهمې مسلې هغه دغه صرف د دوه اړخیزه تجارت او د ترانزیت تجارت کم مشکلات او ستونزې دي؟ ترانزیت کې موږ ډېرې ستونزې دا دي چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یو ملک بل ملک ته لاړ شي. په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې د بینالمللي میکانیزم د WTO د اصولو نه تجارت نه کېږي. زموږ نه ډېرې ګرنټیانو په شکل د اشکالو ګرنټیانې هغه بانډ کیریر دی، بیمه ده، دا ټول شیان د کانټینرو دپاره زر ته مراحل نه کېږي، 15 ورځې وخت ورته ورکوی کېږي. سکینر مشکل دی. دا ټول هغه څه دي چې په پخواني اپټا کې وو. اوس پاکستان رزاق داود صاحب دا وعده کړې چې دا حلوو، که اپټا امضا شي که امضا یې نه شي موږ یې په پارلمان کې تصویبوو، دا به ښه کار وشي. همدغسې بالمقابل په افغانستان کې دوی ته زمینه نه ده مساعده چې دوی مرکزي اسیا ته ترانزیت وکړي یا د مرکزي اسیا نه شی راوړي. یو څه ستونزې شته په ترانسپورټ کې، دغه جدي ستونزې دي. دغه نوې ستونزې چې را پیدا شوي هغه بانکي ستونزې دي. دا ډېر جدي مطلب چې کوم بندیزونه د امریکا دي، دا پیسې نه ترانسفرمنټ کېږي. په سره تېر شه موږ د پاکستان سره ډېر تجارت لرو، واردات هم زیات دي، صادرات هم کم دي. دا اگر چې دوی دا فیصله کړې ده چې په محلي روپیو باندې دا تجارت د اوس وشي، خو د دې دپاره میکانیزم لا تر اوسه نه دی جوړ. رو تاسو دا کار یو ښه فیصله شوې ده، اما د دې دپاره میکانیزم نه دی جوړ شوی، عملي نه ده. تاسو په دې غونډه کې چې اسلام آباد کې د ملي اسمبلی دغه راغی، رئیس هم راغی لاهور ته، نو څه ډاډمن یې چې څه؟ بلې تاسو ولیدل، ستاسو نماینده هم دلته ناست و، مفصلې خبرې وشوې د پاکستان د کشتم، د پاکستان د تجارت، د پاکستان د نورو ادارو نمایندګان دلته ناست و. او خپله اسد قیصر راغی، وکیلان رال، دوی ډېرې ښې خبرې وکړلې. او اسد قیصر او خپله پارلمان د پاکستان د دې هغه دغه دی، یعنی ایجاد کننده دی یا د دې نبوغ د ده په لاس کې دی چې یو کال مخکې دوی دا روحیه را ایجاد کړې چې تجارت زیات شي. نو وعده یې وکړله چې زه ستاسو دا مشکلات حلوم، ډېر زر یې حلوم، او دا به عمران خان سره شریک کړم، پارلمان سره به شریک کړم. وروسته د دوی په نمایندګۍ باندې شاندانه کېناستله، هغې هم دا سوالونه واورېدل. زموږ خو هیله دا ده چې د پاکستان سره مو تجارت زیات شي، ترانزیت هم زیات شي. د دواړو طرفو دا هیله ده. نه تنها تاسو نن ولیدل د کراچۍ چمبر، د لاهور چمبر، د خیبر پښتونخوا چمبر، سرحد چمبر، او همدارنګه د چمن او د
کوټې چمبر دوی ناستو زمونږ د ننګرهار د کابل د قندهار د خوست حتی د کونړ د لغمان او د نورو ولایتونو د چمبرانو نمایندګان ناستو دوی ټولو په دې باندې خبرې وکړلې چې تجارت ظرفیتونه شته مګر ممانعتونه حکومتونو جوړ کړي دا مشکلات باید اخیری پوښتنه کوم دا د امریکې چې کوم د فیصله کنګل کړې وه اوس پکې هغه 3 میلیارده یا د 3 لک زیات هغه هلته تقسیموي په دغه پیسو کې د دې ستاسو سوداګرو یا د خصوصي سکتر پیسې شته نه په دغه کې زموږ پیسې نشته دا د حکومت پیسې دي دا د افغانستان بانک پیسې دي او دا د افغانستان د خلکو پیسې دي دغه فیصله ناجایزه ده دغه فیصله انساني نه ده او دا هغه څه دي چې زموږ د بانک پشتوانه ده زموږ دپاره د امریکې او د جهان نه مو هیله دا ده چې موږ دپاره ترانسفر د پیسو آزاد کړي دا چې د حکومت سره دوی څه کوي په رسمیت یې پیژني نه پیژني دا د دوی د دنیا کار دی اما د افغانستان خلکو ته د زحمت نه ورکوي دوی موږ ته کومکونه راکوي د جیره راکوي دا دې نه راکوي زموږ خپله 2 بیلیونه ډالر په بانکونو کې پراته دي دا نشو انتقالولی دوی ترانسفر بند کړی دی د دې اجازه دې راکړي چې موږ تجارت شروع کړو تجارت چې شروع کړو خلکو ته کار پیدا کړي دې تاجرانو ته په وارداتو کې مشکل شته یا صادرات بله دا اوس زه غوړي اخلم د مالیزیا نه زه باید پیسې ولیږم دا پیسې نشم لیږلی خپلې پیسې لیږم بیا په وارداتو کې کمی شته بدون شک ولاړ دی مشکلات دي قیمتي ده د افغانستان خلک ځورېږي مشکلات ایجاد کړي دي موږ ټي ټي نشو کولی ټي ټي یا ترانسفر ال سی نشو خلاصولی وخت چې دا کار نشي کولی بانکونه دي بند دي سیستم دی بند دي خو ستا تجارت بند زموږ تنها د همسایګانو څخه په عنعنوي شکل اوس تجارت ټیک اخیری پوښتنه صرف چې دا راکړې ورکړې چې کوم یو تجویز وړاندیز دی د پاکستان دا به مؤثر وي دا چې بانکي نظام باندې پابندي دا به ښه وي ښه دا یو تجویز دی او چې دا تجارت بند نشي خصوصا په دې کې پاکستان ډیر نقص کوي ځکه چې پاکستان واردات موږ ته ډیر دي زموږ صادرات کم دي خو موږ سره نور همسایګان هم په یو میکانیزم باندې چلیږي لکه ازبکستان خوشبختانه یا ترکمنستان یا ایران هغوی د افغانستان چین دا اوس چین د افغانستان د حکومت سره خپل تجارت کوي ټول مسایل یو میکانیزم یې جوړ کړی که په ډالرو نه کېږي په نورو پیسو کېږي نو که پاکستان هم دې ته دغه میکانیزم سهلتر نه کړي دا اوس موږ 800 میلیونه د کال 900 میلیونه ډالر د ازبکستان نه او همدارنګه د قزاقستان نه 600 میلیونه ډالر غوړي اخلو مواد اخلو هغه په نورمال شکل ځي ډېره مهرباني خان جزي صاحب تشکر